په پنجشیر کې یو ځل بیا بي پلوټو الوتکي څنګه ولې ګرځي په اړه یې څه ویل شوي دي. ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ. د پنجشیر پر فضا د بي پلوټو الوتکي ګزمې په پنجشیر کې سیمه ییزې سرچینې د دغه ولایت په هوایي حریم کې د یوې بي پلوټه الوتکي د ګزمې خبر ورکوي. سرچینې اشتې څو ورځپاڼې ته منلې چې د الوتکه پنجشنبې د غویي پر 28 له سهار راهیسې د دغه ولایت په هوایي حریم کې ګزمې کوي. تر اوسه دا نه ده په ډاګه شوې چې دا الوتکه له کومه هیواده افغانستان فضا ته دننه شوې ده. په دې وروستیو کې نیمروز، کندهار، پکتیکا، هرات، بدخشان او د هیواد یو شمیر نور ولایتونو د بي پلوټو الوتکو د ګزمې شاهدان دي. د روان کال د غویي پر شلمه د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په پنجشیر کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال ویلي و چې د دغې ډلې رژیم د هوایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله په هیواد کې د بي پلوټو الوتکو د ګزمو د کنټرول وس نه لري. دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.